د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی سره خبرې دي. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام وایي چې زموږ مجلس او کلام پای ته رسیږي، ما په دې عرش باندې د قلم شهاره واورېدی، لکه قلم چې پر یو کاغذ باندې یو شی لیکي. د هغې څه وروسته ما ته د الله د طرفه د فرشتو د طرفه یو رقعه پیشیږي، په هغې کې دا لیکلي دي چې زما د طرفه ستا پر امت باندې 50 لمونځونه دي او دا تحفه ده، دا در سره واخه، دا به وړي او دا 50 لمونځونه به ستا امت په سهار و ماښام په 24 ساعته کې زما دپاره پوره کوي او دا زما د طرفه تحفه ده. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه تحفه را اخلي نو آخرنی چې رخصت اخلي، آخرنی سلام الله سور ته وایي، ورته السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. لیکن پیغمبر علیه السلام چې را روانېږي هغه څه جواب ورکوي؟ ورته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. پیغمبر د الله جواب هغې په جمع باندې ورکوي، وایي سلامتیا دي پر موږ باندې. مفسرین لیکي چې په علینا کې پیغمبر علیه السلام د خپل امت ګناهګاران د ځان ملګري کوي، ورنه ګناهګار باندې به د الله سلام څنګه راځي چې د پیغمبر اطاعت نه وي، چې د پیغمبر رحمت نه وي، چې د پیغمبر شفاعت نه وي. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام عباد الله صالحین جلا ذکر کوي، لیکن په علینا کې د ځان سره ګناهګاران د دې امت ملګري کوي چې الله ستا سلام به پر ما هم وي، زما د امت پر ګناهګارانو به هم وي او زما د امت پر نیکو بندگانو به هم وي. هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله د نور په تجلاتو کې یو مستغرق دی، لیکن هلته هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه د خپل امت ګناهګاران نه هېرېږي، پر یو ځای نه هېرېږي. پر حالت د زکندن چې کله پیغمبر علیه السلام راغلی، حضرت جبرائیل علیه السلام دروازه ته ولاړ دی، حضرت عزرائیل علیه السلام دروازه ته ولاړ دی، جبرائیل علیه السلام راننوتی. پیغمبر علیه السلام ورته څنګه راغلی؟ ورته عزرائیل علیه السلام راغلی دی، هغې اجازت غواړي. درننه پورې عزرائیل علیه السلام د چا څه اجازت نه دی غوښتی، واحد یو ذات دی چې ستاسو اجازت غواړي چې د روح د قبض دپاره درسم که نسم درم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ساه ونیوله، حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته الله تعالی دې غواړي، الله تعالی دې طلبوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سترګو کې اوښکې راغلې، ورته جبرائیل زما څه وروسته به زما د امت ګناهګاران چاته پاتې شي؟ حضرت جبرائیل علیه السلام د سترګو په رپ کې عرش ته ځان رسوي، یا الله پیغمبر خو وایي چې زما د امت ګناهګاران به بیا چاته پاتې؟ حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د سترګو په رپ کې برته را رسېږي، وایي الله پیغام راکوي چې ستا د امت ګناهګاران د مځکې پر مخ بې اثرې نه پرېږدم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باره ورته یا جبرائیل عزرائیل ته او بس راس اللهم بالرفیق الاعلی، بس خپل ملګري او خپل رب ته مې پورته که د هغې ملاقات ته مې ورسه. چې کله د قیامت میدان راسي او ټول امت د شفاعت غوښتنه کوي او امت په انبیاو پسې ګرځي چې د الله و حضور ته زموږ شفاعت پیش کړي. روایت کې راځي چې ټوله انسانیت راسي، انبیا به د نور پر منبر د عرش پر سایه کې د نور پر منبرو ناستي، پیغمبر علیه السلام به پر مځکه باندې ناستي. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته د الله محبوب به پر مځکه باندې ولې ناستي؟ ورته جبرائیل زما سره دا خطره و بیره ده، هسې نه چې زه پر منبر باندې کښېنم او ملایکې منبر پورته کې په جنت کې کښېږدي، په قیامت کې به زما د امت د ګناهګارانو بیا څوک شفاعت کوي؟ نو ما درته ویل چې هغه نبي دی، د هغې هغه رحم دی، د هغې هغه شفاعت دی، لیکن د امت انسانانو ته چې ګورې، د هغې جفات ته چې ګورې، د هغې بې وفایي ته چې ګورې، د هغې د خپل محبوب سره جفاکاري ته چې ګورې، انسان ته حیرت ودرېږي، د انسان زړه درد وکړي چې د امت سره څه کېږي د نبي د طرفه، لیکن امت د خپل طرفه د نبي سره څه کوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله سره رخصت رااخلي، چې کله رخصت راواخلي سدرة المنتهى ته راشوسو حضرت جبرائیل علیه السلام چې رخصت رااخلي، هغه ورته زما محبوبه چې کله واپس ځې د جنتو جهنمو یو سیر به وکړې، د هغې څه وروسته به رخصت شي ولاړ شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله د عرشه څخه سدرة المنتهى ته را رسېږي او پر سدرة المنتهى باندې جبرائیل علیه السلام انتظار کوي. د سدرة المنتهى سره چې د جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره ملګری
اول اسمان د لوړ اسمان سره تیر پر شپږم اسمان باندې حضرت موسی علیه السلام راوګرځاوه. ورته پیغمبره الله صدر سره وکړو کومه تحفه یې په لاس درکړله؟ ورته ویې الله تعالی 50 لمنځونه په لاس راکړو. حضرت موسی علیه السلام ورته ورسه د الله حضور کې د لمنځو کموالی غواړه، ستا امت قطعا 50 لمنځونه نه ادا کوي. ورته ولې نه ادا کوي؟ ورته بني اسرائیل زما امت پر هغې باندې الله تعالی په 4 ساعته کې 2 لمنځونه یې شو، لیکن هغې 2 لمنځونه په ښه طریقه نسو ادا کولی، ستا امت به 50 څنګه ادا کړي؟ پیغمبر علیه السلام یې برته دې ته مجبوره کړي د الله طرف ته برته روان سو.